د عثمان رضی الله تعالی عنہ حیا که بیانو نو هغه حیا تذکروم الله تبارک وتعالی محبوب خپل حدیثونو کې کړی دا یو ځلی حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہ فرمایي زما په کور کې نبی علیه الصلاۃ والسلام زما په بسترې کې پروت او زما صادرې په ځامن اچولو بار نه دروازه وټکول شله نبی علیه الصلاۃ والسلام دروازه ولا کولاو کو په خپل پاکه حالت کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی خپل حاجت بیان کو واپس لاړ دیم زمانه دروازه وټکول شوی دروازه کولاو کا او نبی علیه الصلاۃ والسلام پاکه حالت کې دی او د هغه نه خپل حاجت بیان کو واپس لاړ دریم زمانه دروازه وټکول شله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فورا کېناست صادر زامن برابر کو او د هغه نه دروازه کولاو کوي دنه دراغه عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل حاجت بیان کو واپس لاړ ما وې د الله رسوله ابوبکر صدیق دن راغه تا خپل حالت کې وی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغه تا خپل حالت کې وی او کله چې عثمان ناته ته په خپلوم پاسې دي ځان د کپڑا چا پیر کړه او دې سره سره تا حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ته حکم ورکو چې خپل صادر زامن راغون کا دا ولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغه ټیم کې ارشاد فرمایو چې ان عثمان چې کوم دی دا کان رجل حیی دا انتهایی حیادار دی لہذا کما دغه شان ته پر حالت کې د زما خواته راغلی وي د خپل حاجت بیا نو بیان کړي واپس بته دغه دی وجه نه حیا د خیال مو ساته ورا پاسه دما او بل روایت کې دی الا استحی من رجل تستحی منه الملائکه چې زه د هغه کس نه ولې حیا و نه کما چې د کم نه حیا فرشته حیا کوي فرشته حیا کوي دغه نه ولې حیا و نه کوم او دې مخکې تاسو خوب بیان کړو د جمعې مخکې درې چې په خور کې زنانه خوب لیدلو چې عثمان رضی الله تعالی عنہ لاش کوم دی په حرم شریف کې پروت دی او دغه نه کفن لرکړی شوی دی او بیا یو عالم سید الله شاه صاحب دا بیان وکړ هغه دغه بیان وکړ چې حرم شریف کې زنانه چې کوم دی پولیس په ورده کې هغه لګرځي چست لباس اغوستي حیا د حرم شریف نوم لاړه دا د عثمان رضی الله تعالی عنہ حیا والو د دې وجنه حیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نو کړل